السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ان شاء الله د دې معنا داسې ده ان په شرط د دې شاء که خوښ او الله تعالی جل جلاله. نو مسلمانان د هر قول یا د هر خبرې په پای کې ان شاء الله وایي. اوس په لیکلو کې باید نون و شین سره جلا سي. بعضې خلک نون و شین سره یو ځای کوي، په هغه صورت کې معنا غلطه راوځي. ان شاء الله بیا معنا داسې راوځي چې موږ وجود ورکړی دی الله لره، علیاذ بالله. الله ته خو موږ وجود نه دی ورکړی، الله خالق دی، مخلوق نه دی. نو نون او شین باید په لیکلو کې سره جلا سي. او په قرآن عظیم شان کې چې څو ځایه دغه کلمات ذکر سوي دي یا دغه لفظ، هغه نون و شین سره جلا دي. د سورة البقرې 80 آیات دی ان شاء الله. او دغه رنګه د سورة اليوسف 99 آیات ان شاء الله دی. او دغه رنګه د سورة الکهف 90 آیات ان شاء الله دی. او دغه رنګه د سورة الصافات 102 آیات ان شاء الله دی. او دغه رنګه د سورة القصص 20 دغه دی آیات ان شاء الله دی. او د سورة الفتح 20 آیات ان شاء الله دی. او دغه رنګه په نور آیاتو کې په قرآن عظیم شان کې راغلي دي ان شاء الله دی، نون و شین سره جلا دي. نو په لیکلو کې هم باید نون و شین سره جلا سي. نو به له غټې غلطۍ څخه موږ تاسو راوګرځېږو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.